اخر اورونو کې یو څو منډې ترلاسه کړي او خپل چې کوم فیصدي ده د خپلو منډو هغه زیاته کړي. بیا هم په شاپور زدران باندې یو دانه څلوریزه ولګېده او استرالیایي لوبغاړی لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده ښاغلی فراست لوبه چې کله د هر ټیم ترمنځ وروستیو پړاوونو ته ورسېږي نو لوبه تیزېږي او لوبه ډېره جدي نو دا وروستۍ مرحلې دي. زه هیله مند یم چې افغان لوبغاړي وشي که په دې وروستیو کې لوبه کابو کړي او د ځان په ګټه باندې تمام کړي. د استرالیا لوبډلې لخوا نه 254 منډې سوي او 15 نفره یې سوځېدلي دي او د افغانستان لوبډلې لخوا نه 48 اوره سوي دي او شاپور زدران دریم بال ته چمتو ده. البته د 49 اور دریم بال ده چې شاپور زدران د خوا نه شو. بیا هم دا ټول په نننۍ شننه کې له پښتو ټلویزیون څخه دغه خپرونه هره شپه کابل 9 بجې شپږې ته شوه د ستړي لوبغاړو د خوا نه چې په شاپور زدران باندې په دې وروستیو کې شپږیزه وویل. البته لوبه ډېره جدي شوې ده چې د استرالیا هېواد ټولې منډې 255 ته ورسېدې چې 5 وکټ یې د لاسه ورکړي دي. درنو کتونکو استرالیا 280 منډې جوړې کړي، د 15 کسان یې سوځېدلي دي او د 49 اور 15 بال البته روان ده. شاپور زدران ډېر فشار لاندې راغلی ده، خدای دې وکړي د دې 15 بال باندې ویرکټ واخلي. شاپور زدران د چې تیز بالر د درنو لیدونکو هیله مند یم چې په دې 2 بالونو سره د ویکټ واخلي. شاپور زدران د هغه لوبغاړو څخه ده چې په خپل ملي ټیم کې یو نوم ګټلی ده. مایکلس یې ووهه. د استرالیا لوبډلې خوا نه 263 رنزونه سوي او 15 نفره سوځېدلي دي او د افغانستان لوبډلې خوا نه 48 اوره سوي او شاپور زدران 15 بال ته 15 بال خو په دې ونه توانېدل چې منډه واخلي او د لوبغاړو ترمنځ سیالي ده. د کرکټ تر اوسه پورې استرالیا 283 منډې جوړې کړي د 15 لوبغاړو په سوځېدو باندې. شاپور زدران وشکره چې په دې وروستیو کې ویکټ واخلي او پاس نه پورې اتحام وکړ. ډېر خوشحاله ده شاپور زدران په آخري بال باندې ویرکټ دا هم مینوال دي. په دغه خپرونه کې به نرخونه څه لیک کاڼي کې خو بیا هم بندر ارزاش نور پښتني ارزښتونه وپېژنئ. زموږ د خلکو خپلمنځي غونډې او پرېکړې به وګورئ. جرګه به څېړنیزې او بیړنۍ غونډې ولري. درنو کتونکو بیا هم ښه راغلاست. استرالیا تر اوسه پورې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو باندې 283 رنزې جوړې کړي دي او آخري لوبه تقریبا روانه ده. دفاعي شیبې دي، شپږ منډې پاتې، شپږ توپونه پاتې دي او وګورو چې استرالیا په دې کې په دې شپږو توپونو کې څو منډې جوړوي. خدای دې وکړي چې په دې شپږو توپونو کې یو 3 لوبغاړي د استرالیا وسوځېږي. دا د تیره وسانه ده چې تکرار ده. کم لوبغاړی چې مخکې د استرالیا وسوځېده د هغه ثاني تکرار او د شاپور زدران تاسو هغه اکشن ګورئ چې د تلویزیون په پرده باندې تاسو ته ښکاري. واقعا په زړه پورې اکټ یې وکړ. شاپور زدران چې له تکړه لوبغاړو څخه ده او په دې ده چې بیا هم زموږ لوبغاړي وشي کولی چې ویکټه ترلاسه کړي. د استرالیا لوبډلې طرف نه 263 منډې کړي او 6 نفره یې سوځېدلي دي او د افغانستان د لوبډلې طرف نه
49 اورونه سوي دي. ته 50 اور روان ده. په دې معنا چې شپږ توپونه پاتې دي چې د افغانستان لوبغاړي وکولی شي چې په دې کې د استرالیا یو دوه کسان وسوځوي. او درنو کتونکو تاسو هم په خپلو دعاګانو کې د افغانستان لوبغاړي مه هېروئ، ځکه لوبه درنو لیدونکو بیخي جدي شوې ده او ډېره تیزه ده لوبه. نو هیلهمند یم چې په دې وروستي اور کې زموږ لوبغاړي وشي کولی وایکټې ترلاسه کړي او دا اور په سمه توګه سره سرته ورسوي. ته په دې اخره کې څلوریزې او شپږیزې تېنه وانخلي، یعنې لوړې نمرې تېنه وانخلي، نو انشاءالله بیا هم افغان لوبغاړي کولی شي چې درنو کتونکو بله وایکټه هم واخیستل شو. په سره باید ووایو چې تاسو هم تلویزیونونو پردې ته ګورئ چې افغان لوبغاړي په دې باندې وتوانېدل چې هغوی یو بل وایکټه هم واخلي او د استرالیا یو بل لوبغاړی له خپل مخې نه لرې کړي. او دا وایکټه هم کریم صادق په خپل سپینر باز سره واخیسته چې زموږ تکرار بالر کریم صادق ده. د ثانیې تکرار تاسو درنو کتونکو په تلویزیون وینئ. د استرالیا لوبډلې خوا نه 209 رنزه سوي دي او 9 نفره یې وسوځېدل. مایکل اسي وسوځېده، 9 رنزه یې کړي دي. درنو کتونکو د پای شیبې رانږدې دي، 4 توپونه پاتې او خدای دې وکړي چې په دې 4 توپونو باندې افغان لوبغاړي د استرالیا یا څو لوبغاړي نور هم له میدان نه وباسي. افغان مینوال ګوري چې خپل لوبغاړو د هڅولو دپاره راغلي دي او هغوی هڅوي تر څو لوبه د ځان په ګټه باندې تمامه کړي. بیا هم زموږ افغان مهاجرونه دي چې هلته اوسېږي او د خپل لوبې د لیدو لپاره تلي. کریم صادق ته وګورئ چې خپلو لوبغاړو ته لارښوونه کوي تر څو په سمو ځای کې ودرېږي او بیا هم وایکټه د ځان په ګټه واخلي. درېیم بال ته چمتوالی نیولی ده. انشاءالله په دې 4 بالو باندې به یو ویکټه بیا واخلي. او د استرالیا تازه دمه جیمز لوبغاړی لوبې ته راووته او به ګورو چې دا لوبغاړی به د خپل د لوبې په ګټه څومره ښه وځلېږي. بیا هم په زړه پورې بال خو یوه منډه د استرالیا لوبغاړو د خوا نه د استرالیا لوبډلې خوا نه 270 رنزه سوي دي او 9 نفره یې سوځېدلي دي. درنو کتونکو د تیر توپ تکراري سانه ګورئ او هغه سانه ده چې کوم کریم صادق د استرالیا یو لوبغاړی وسوځو. کریم صادق 4م توپ ته چمتوالی نیسي چې آخر اور هم البته د دې توپ نه وروسته 2 توپونه پاتې کېږي چې استرالیا هېواد په دې هیله چې البته 201 تر دم غړي پورې استرالیا 201 منډې کړي د 2 لوبغاړو په سوځېدو باندې او په د لوبې آخري شیبې دي 2 توپونه پاتې. د افغانستان لوبغاړي به دا کوشش کوي چې 2 دانې توپونه په خپل وار سره استرالیا بیا هم وایکټه اتمه ویکټه واخیستله. کریم خان صادق استرالیا د لوبغاړو نه 8م لوبغاړی هم وسوځېده. او فراست وګورئ چې افغان مینوال څومره خپل بیرغ جګوي، څومره هڅه خپل هغه هڅوي او څومره خوشحاليګانې کوي. واقعا په زړه پورې ځای ده. ثاني تکرار چې بیا هم د کریم صادق له خوا نه وایکټه. درنو کتونکو کریم صادق په خپل وار سره د استرالیا یو بل لوبغاړی هم له میدان څخه لرې کړ او خدای دې وکړي چې په آخري توپ باندې هم یو بل لوبغاړی له میدان نه وباسي او د پای شیبې بیخي رانږدې دي او دواړه طرفه دا هڅه کوي چې لوبه په خپل ګټه تمامه کړي. کریم صادق 6م بال ته چمتوالی نیسي. دوستی بال هم د البته د دې لوبې چې 50 بال راځي البته د 50 اور دوستی بال په دې هیله چې دا وایکټه هم واخلي چې کریم صادق البته تر دې دمه پورې 2 وایکټې اخیستې دي.
درنو کتونکو لوبه پای ته ورسېده. استرالیا 222 منډې ټارګټ یې ورکړی ده.